اختر خوشحالي ده، په خوشحالي کې دوه درې مقصده شته. یو مقصد دا ده چې د اختر د ورځې خاص لمونځ د اختر په ورځ مسلمانان راسي، د ډېرو مسجدو دا یوه ځای ته راسي، یا په بعضو ځایو کې دغه په دښت کې په صحرا کې لمونځ کېږي، بعضې په مساجدو کې کېږي، د غټو غټو مسجدانو کې مسلمانان راسي، له مختلفو ځایو څخه، له مختلفو مسجدو څخه دلته سره وویني، د اختر د خوشحالۍ په رابطه باندې ستړې مسه سره وکړي، مبارکي سره ورکړي، په حالاتو سره خبر سي، د جوړو ناجوړه حال سره وپوښتي، او له هغه وروسته چې لمونځ خلاص شي، بیا پکار دا ده چې د اختر خوشحالي بله دا ده سړی له خپلو قریبانو سره، له دوستانو سره، له خپلوانو سره، له دغو سره وویني، له هغو سره پیغمبر علیه صلات وسلام چې به پر کومه لار باندې د عیدګاه لمانځه ته ولاړی، له هغې خوا به پر بله لار راتئ، له دې خوا به پر یوه لار تئ، له هغې خوا به پر بله لار راتئ. دې کې به شارحین د حدیث مختلف وجوهات بیانوي، یوه له وجو یې دا ده، وایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې به له دې خوا عیدګاه ته تئ، په کورو کې یا مریضان یا سپین ږیري خلک یا داسې د هغو پوښتنه مې وکړه، له هغې خوا به پر بله لار راغی، د نورو خلکو، د نورو قریبانو، دوستانو، سپین ږیرو یا د هر چا د هغو پوښتنه مې وکړه. نو دا یو مسنون عمل ده، د اختر په ورځ باندې سړی د یو قریب پوښتنې ته ورسي، د یو استاد پوښتنې ته ورسي، د یو چا پر د قریبانو سره وویني، دغه یې دویمه خوشحالي ده. او درېیم د اختر په خوشحالي کې دا هم وي که د چا تر مابین یو معمولي غوندې خفګان وي، هم پکار دا ده چې د اختر په ورځ لاس سره ورکړي، یو د بله په غېږ کې سره ونیسي، معافي سره وکړي، دا د اتحاد و د یووالي ورځ ده. نو اختر هم رانږدې ده، د اختر آداب هم په خیال کې ونیسئ. داسې هم نه ده چې اختر خالي د فسق و د فجور ورځ ده، شیطانان تر اوسه تړلي وو، د اختر په ماښام کې یې رایله کړو، یار یې ټوله شپه په بازار کې خلک واتو ننواتو، سهار بیا چې څه په لاس ورځي هغه به کوي، هغه یم نه. کوشش وکړئ، اوس خو الحمدلله اسلامي ملک ده، اسلامي نظام ده او شرعي نظام ده، تاسې هم کوشش وکړئ د اختر په شرعي صحیح اسلامي انداز باندې تیر کړئ، دغه روزه به هم سلامته پاته سي، دا د روزې چې کوم عبادات تاسې کړي دي هغه به ستاسې د ګناهو په وجه باندې نه ضایع کېږي. نو دې کې کوشش وکړئ، الله جل جلاله دې خبرو باندې اول موږ ته بیا تاسې ته د عمل کولو توفیق راکړي.